د کلی پر سا درې ښځې اوبه ډکولې. هماغه وخت د لومړي ښځې زوی له هغه ځایه تیر شو. هغه په ویاړ وویل، هغه وګورئ، زما زوی په انګلیسي میډیم کې زده کړې کوي. څه وخت وروسته د دویمې ښځې زوی راغی. د هغه مور په فخر وویل، هغه وګورئ، زما زوی په سی بی اس ای کې زده کړې کوي. وروسته د درېیمې ښځې زوی راغی. د نورو هلکانو په شان هغه هم خپله مور ولیده، خو یوازې تیر نه شو. هغه د خپلې مور خواته راغی، د اوبو ډک منګی یې پر اوږه کېښود، په بل لاس کې یې ډکه سطل پورته کړه او په مینه یې وویل، راځه مورې، کور ته لاړ شو. د هلک مور په خوشي وویل، زما زوی په مدرسه کې زده کړې کوي. د هغه د مخ خوشي او د زوی ادب ولیدل، نو د نورو دواړو ښځو سترګې ښکته شوې. د دې کیسې مطلب دا دی چې په لکونو روپۍ مصرفولو سره هم ادب، اخلاق او درناوي نشي اخیستل کېدی.